د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره PDMA وایي د مهال د قبایلي ضلعونو د ناامنۍ پر خلاف ترسره شوي پوځي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 14,000 نه زیات رجسټرډ کورنۍ دي چې له خپلو کورونو څخه لرې وریا د کډوالۍ ژوند تېروي او دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم کیږي. د دوی په خبره په دې شمیرو کې هغه بې کوره کورنۍ نه دي شاملې چې یا یې نوملیکنه نه ده شوې او یا د پولې پورې غاړې افغانستان ته اوښتې دي. افغانستان ته کډه شوي کورنیو کره شمیره نه ده معلومه، خو سیمه ییز خلک وایي د بې کوره شوي کورنیو شمیره د رجسټرډ کورنیو څخه په څو ګونه زیاته ده. دغه کورنۍ کرایه په کورونو او خیمو کې ژوند په تیرولو مجبوره دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی یو کډوال ملک نور خان د تخیل وایي په دې کډوالۍ کې نږدې 6 کاله پوره شوي، کرایه په کور کې میشته دي او مرستې هم ورسره نه کیږي. هغه وایي کډوالۍ ستوغ پوخ کړی او بیرته خپلو سیمو ته ارزومند دي. موږ په داسې حالات کې پنډېږي چې د کریک تریزي څه او خرڅا نشي پیرا کولای او می سخت په تکلیف کې سپیش کولای شي چې څلور زره خاندانونه دغه پروته دي حکومت طرفه یک یو شان دا ورته ملاو او کوم پول ته ور کړی وی کنه خو چې کیم د کوم نه بغیر دي یک یو شای میشته ادارې ول نه دا ملاو شوی. د PDMA په خبره په تیر شوي وختونو کې په لکاو شمیره بې کوره کورنۍ بیرته په خپلو سیمو کې بیا په ځای کړي او یوازې د شمالي وزیرستان نږدې 15,000 او د خیبر قبایلي ضلع 1,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره دي او دا به هم په سیمه کې امنیت په ځای کېدو وروسته خپلو سیمو ته ستانه کړي. د PDMA ویان احسان داوړ په دې اړوند وایي زمونږ کوشش دا دی چې څومره هم خلک پاتې دي چې زر نظر دوی خپلو کورونو ته واستوي، خو چې کوم د واپسۍ عمل دی په دې کې صرف زمونږ اداره نه ده بلکې سکیورټي ادارې هم وي او چې څو پورې د دوی نه مونږ ته ګرین سیګنل نه وي میلاو شوی، علاقه یې نه وي کلیر شوې، د ژوند د تېرولو جوګه نه وي علاقه یې، هغې پورې مونږ د خلک نشو لېږلی. د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان منتخب شوی غړی میر کلم وزیر وویل تر عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي د امنیت په ځای کېدو دعوې لري، خو زیاتوي دا پوښتنه راپورته کېږي چې هغه کوم قوتونه دي چې د کډوالو په واپسۍ کې لوی خنډ دی. څوک په افغانستان شه د کډوالۍ ژوند تیروي، څوک په باکاخل IDP سکیم شه. بیا میش دغه پښتنه حق لري چې میش دا پښتنه وکي چې آیا شپږ کولا بعد څه داسې خنډ دی د متاثرین یا د کډوالو واپس خپل وطن ته وروستل شي، هغه کیم قوتینه دي یا کیمه مسله ده چې د نن پیره د میش کډوالو خپل کلی ته خپل علاقې ته نه دی روغلي. دغه کډوال تر واپسۍ وروسته احتجاجي مظاهرې کوي او وايي په سیمه کې د ناامنۍ او سرسوري نشتوالي سره مخ دي. دا مهال په ټانګ سیمه کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د رای نجات نومي پوځي عملیاتو له امله اغېزمن شوو خلکو پر لټ روان دي. د سیمې یو آزاد خبریال نصیر اعظم محسود وايي د جنګونو ځپلي خلک یو شمېر مشکلات لري، خو په داسې حال کې نه حکومتونه پرې خبرې کوي او نه د پاکستان په مطبوعاتو کې ځای ورکړلی کېږي. د اپریشن د وجې نه چې څومره زیان د دې سیمو شوی د دې خلکو شوی دی، خو تر اوسه پورې دې طرف ته د دې فعالیت طرف ته زه حیران په دې یم چې آخر هغه کومه خبره ده چې د حکومت دوی ته پاملرنه نشته. دغه کورنۍ د وسلوالو پر ضد روانې یوه نه ختمېدونکې جګړې له امله بې کوره کړۍ شوې او د پښتون تحفظ مومنټ یوه غوښته دا هم ده چې د ناامنۍ پر ضد پیل کړې شوې جګړه دې زر تر زره پای ته ورسولی شي او د دې په پایله کې بې کوره کړي شوي خلک دې خپلو سیمو ته واپس کړی شي چې په خپلو سیمو کې پرامنه او د خوښۍ ژوند تیر کړي. عدنان بیټنۍ VOA ډیوا.